أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محترمو خویندورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن چې زه کوم عمل تاسو ته ښیم دا ډېر یو ناشنا عمل دی. اکثر کسانو کورونو کې غلاګانې کېږي یا تې کور کې اکثر زنانو نه پیسې پټېږي یا بس دراز نه یا دکان نه بس هر ځای نه چې غلا کېږي نو هغوی اکثر دا خیال چې دا به چېرته جناتو دا غلا کړي دا به چا کړي غل نه معلومیږي. بعض وخت کې غل داسې وي چې د خپل کور خلک وي ټول نو که په چا باندې لاس ږدي نو هغوی دا خیال چې هسې نه چې په غلط کس لاس کېږدو او دا زموږ نه خفه شي او یا تې خفګان جوړ شي نو داسې غم ښادۍ کې چا کره غم ښادي شي نو یې کره خلک راځي نو د چا نه سونه ورکه شي چا نه پیسې ورکې شي. بعضې وخت کې بار بار د خلکو د درازونو نه د پرسونو نه پیسې وځي نو هغې دپاره چې کله تاسو نه یو څه شی ورک شي او غل نه معلوم او ستاسو ته پته وي چې په دې ځای کې عمده کسان دي نور نشته. یو خو داسې یو سړي نه یو شی ورک شي بازار کې روان دی او څه ته وغورځېدل پته نشته خو بعضې وخت کې داسې وي چې کور کې یا دکان کې یا دفتر کې هغه یو خاص یو څو کسانی خو پته نه لګي دا چا کړی دی. نو که تاسو داسې چا سره څه واقع کېږي یا د هغه نه چا نه څه شی پټ شي او د غل پته نه لګي نو زه تاسو ته نن یو عمل ښیم. دا ډېر زبردست عمل دی او دې ته به غوږ نیسئ. زه چې کوم دی پښتو کې ستاسو دپاره کوم اعمال درته ښیم نو زه کوشش کوم چې یو حرف تاسو ته وښیم. نو دا زما کوم چې د واتساپ نمبر زما په دې ویډیو باندې چلیږي نو دا صرف د هغه کسانو دپاره دی چې کوم کسان په ما باندې کار کول غواړي. باقي زما تاسو ټول ته دې اجازت دی دا هر څوک چې کوي نو ځان له پخپله کوئ. د غلا چې دی بل څوک بل چا ته پته نه لګېږي چې دا غلا چا کړې ده هر سړي ته پخپله پته لګېږي. نو دې عمل ته په غور باندې شئ چې دا ډېر خطرناک عمل دی. که چېرته دا عمل تاسو کوئ نو ټول لاول خبردار کوي ځکه چې دې سره به د غل وجود چې کوم دی هغه به پړسېږي نو چې وپړسېږي نو اکثر پکې د مرګ خطر وي. نو لاول هغوی ته ووایي چې موږ داسې عمل کوو نو که چېرته چا دا شی اغوستی وي نو مهرباني وکړئ په پرده کې په دغه ځای کې کېږدئ. خو که بیا هم خلک چې د کوم دی هغوی نه قانع کېدل او هغوی هغه شی نه ایښودو نه یې واپس کوو نو عمل درته داسې ښیم چې لاول خو کوشش دا وکړئ چې د چمړې یو تیلۍ چاته میلاو شوله چې په هغې کې سړی هوا ډکه کړي او لکه پخوا به ورته مشکیزه ویله خو نن سبا هغه مشکله ده که چېرته هغه نه میلاویږي نو د یو پیړه چې کوم دی د غباره لکه بیخي داسې پیړه مضبوطه غباره به والی او اودس به وکئ او یو کاغذ باندې به د سورت یاسین د یاسین والقرآن الحکیم نه واله تر دې آیات پورې فاغشیناهم فهم لا یبصرون دا به ولیکئ. بیا به په بل کاغذ به ولیکئ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة دا د سورت نساء اول نمبر آیات دی دا به ولیکئ او په دریم کاغذ باندې به سورت جن پوره سورت به پې ولیکئ. دا به پای کې ور واچوئ. بیا به د هغې نه پس چې ستاسو په دفتر کې یا په کور کې کوم کسان دي مشکوک کسان دي چې همدې کسانو نه بغیر بل چا کار نه دی کړی همدا خلک دلته ځي راځي نو د هغې نومونه به راوالې او هغه به هم د غباره کې د دې صورتونو څه ور واچوي او هوا به ترې ډکه کړي. هوا باندې به یې ډک کړي دا غباره به وپړسېږي خو د هغې نه مخکې به هغوی ته بار بار ووایي چې ګوره د دې نتیجه ډېره خطرناکه ده نو او بل به متوجه یې دې ته هسې نه چې خامخا د الله کلام دی او دومره خطرناک عمل دی نو که چېرته بعضې کسان یې هغوی حل نه وي او د هغې خېټه پړسېدو باندې شوه نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره بیا د هغه تیلی چې کوم دی د هغې هغه خوله سړی کولو کړي ځکه چې هغه بچ شي او ځکه که تاخیر د نه وشي او لیټ شي نو بیا دا خطرناک کېدی شي. نو دا درې څیزونه صورت یاسین د فاغشیناهم فهم لا یبصرون د صورت نساء اول نمبر آیات او پورا صورت جن دا لیکل دي په غباره کې اچول دي ورسره د مشکوک کسان چې چا باندې شک وي د هغوی نومونه اچول دي بیا پکې هوا ډکول دي او هغې خوله به بنده کوي غباره به همغه شان پړسېدلې وي. بس چې کوم کسانو کې غل موجود و نو خامخا به خېټه پړسېږي. خو بس یو خبره ته تیار اوسئ چې دغه د نه ونه شي غفلت د نه ونه شي او هسې نه چې د چاته جاني نقصان میلاو نشي.
نو په دې باندې به تاسو ته د غل پته لګېږي. انشاءالله د نوي ویډیو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم. د الله په امان.